یو طالب مشر بالاخره اقرار وکړ چې د پاکستان په مرسته 20 کاله وجنګېدل. دا چې پېښور کې طالب قونسل تازه څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې اوس هم یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ او سوداګرۍ پاکستان کې دي، خو طالب مشران تل د امریکا پخواني حکومت سره جګړه کې له دغې ډلې سره د پاکستان او نورو هیوادونو مرستې ردوي او وایي چې دوی په یوازې ځان او الهي نصرت امریکا ماته کړه، خو یو شمېر نور مشران یې بیا پرې اقرار کوي. تازه خبر دا دی چې طالبان وایي د پاکستان له مرستې پرته د امریکا ماتول ناممکن وه. پېښور کې د طالبانو جنرال قونسل حافظ محب الله په یو کنفرانس کې د پاکستان له مرستو مننه کړې. نوموړي ویلي د پاکستاني ورونو له همکارۍ پرته د شوروي اتحاد او امریکایانو ماتول ناممکن و، خو دا چې پاکستان له موږ سره مرسته وکړه نو دا کار ممکن شو. محب الله ویلي پاکستان او افغانستان دوه ورور او ګاونډي هیوادونه دي او باید یو له بل سره نیکې او وروري اړیکې ولري. نوموړي زیاته کړه شوروي اتحاد او امریکایانو افغانستان کې هیڅ پرمختیایي کار نه دی کړی، خو له کله چې بیا امارت حاکم شو نو افغانستان ډیر پرمختګ کړی. هغه وایي د پاکستان او افغانستان مشران باید د شیطان هیوادونو خبرې ونه مني او په کار ده چې دوستانه فضا کې راکړه ورکړه او تجارت وکړي. یا طالب زیاته کړې پخواني حکومت به پاکستان ته شرطونه ایښودل، خو موږ همدا اوس پاکستان ته لاره ورکړې تر څو مرکزي اسیا سره آزاده سوداګري وکړي او موږ ثابت کړي چې پاکستان سره ثابته کړي چې پاکستان سره دوستۍ ته ژمن یو. هم افغانان بیا وایي حقیقت همدا دی چې طالبانو د پاکستان په مرسته 20 کاله جګړه کوله، خو واک ته بیا د امریکایانو لخوا ورسول شو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.